الرحمن الرحیم. زما نوم فرزانه ګل PS2 چیرمن مردان بورډ دی وخت یم او دی وخت را سره بل غوډه انچارج سټوډنټ فیسیلیټیشن سنټر ده. دا چې کوم کوېسچن تاسو زمانه وکړو چې به دې کې مسله څه ده، نو زموږ دی وخت کې په صوبه کې 8 بورډونه دي ټوټل. حکومت لګېدلې، حکومت وخت دا فیصله کړې ده چې دا 8 بورډونه ختمو او دا به په پېښور بورډ کې ضم شي او دا به سبا فیس شي. نو آیا دا د دې نه مخکې چې دی نو دا یو بورډ د سن 58 نه شروع شوی دی، نو د دې شاته دا بورډونه په ټایم سره بیا چې دنو په 1995 کې ابټاباد راغی، بیا په 2002 کې کوهاټ او سوات او دا بایفرکیټ ته لاړل. دا ولې تللی وو؟ دا په دغه بورډ باندې رش ډېر زیات و، آبادي وخت سره سیوا کېږي، نو دې لګي د دې بورډونه ضم کی. شاته هېڅ وجه نشته. زمونږ د بورډونو کارکردګي د ټولو خلکو مخې ته ده. د هر یو بورډ په خپل ځای باندې ښه صحیح کار روان دی. سروسز ډیلیوري A1 ورکي، د پیپرې څه داسې دغه نشته. که ستاسو څه اعتراض وي، که ستاسو څه کوېسچن وي، نو موږ سره کښېنئ که نه. زه سټیک هولډر یم، تاسو زما سټانس خو والئ که نه. زما بورډ باندې نن دغه راځي، تاسو زما نه بورډ بالکل لر کوئ، نو اخر ولې ما ته به یې وجه نه ښیئ؟ نو نه موږ ته څه پوینټ شته. زما د بورډ چیرمین دی وخت کې د KPK سینیر بیروکریټ دی او د ټولو نه سینیر کس دی، په هر څه باندې تیر شوی دی، هغه پکې نشته. بهی زما د بورډ خبره ده لکه چې د کوره څوک کډه وړي نو د هغه پلار به یې نه خبرېږي. نو زما د بورډ چیرمین پکې د سره نشته، زه پکې نه یم، زما پکې د پرایویټ زما د سټوډنټ خبره کېږي. زما سټوډنټ اوچتي د مردان نه به پېښور ته ځي، هغه به پکې نه کښېني. دا سټوډنټ خو ډېر وړوکی دی. پرایویټ ایډوکیشن نیټورک BOG ممبر دی، 60% ادارې دی وخت کې پرایویټ سره دي، هغه پکې نه کښېني. دې ټول عمر اصلاحات په نوم باندې د تعلیم بیړه غرقه کړه. تعلیم سره چې دی کم دغه راغستی دی کلوار، هغه د ټولو مخې ته دی. زمونږ دې وخت کې ادارې وزیر اعلی سره دي، دې لګیا دي سیکټري ایډوکیشن سره کېږي. دا وزیر اعلی سره ولې وي؟ بهی سیکټري ایډوکیشن ادارې دي، هغې چې دنو خپل سبق چې وښیي، مونږ یې ولې جوړ کړي چې تاسو پې بیا چې دنو چیکینګ باډي شي، ایگزام ته والې چیک کې چې آیا څنګه روان دي، ریزلټ یې څنګه دی. یاره جي مونږ ته خو به دا بورډ زمونږ دپاره په دې وجه ښه دی چې مونږ سره خو بیا د کرۍ پیسې هم نشته او پېښور دلته دومره رش دی د عوامو ته وګوره، د مونږ کار دا زر نه کېږي که نه، ډېر ټایم ولي. او چې پېښور ته لاړ شو نو مونږ به بس هلته بیا شپې کوو. نو حکومت ته بس دا زمونږ درخواست دی چې زمونږ دا بورډ دی په دې خپل ځای پاتې شي او د دې نه علاوه که دا مونږ نه لاړو نو مونږ سره خو د پېښور کرۍ هم نشته. ځکه چې داسې خلک دي چې هغه دیاړي پرې ته راشي، چې بیا پېښور ته دلته به شپې کې 10 ورځې به دیاړي پرېږدي که نه. لکه زمونږ پر عمل کې حال ډېره ګراني ده. په دې د وجې بس مهرباني وکړه چې به زمونږ دا بورډ په خپل مردان کې پاتې. دلته په مردان په بورډ کې چې کوم سهولتونه دي موږ ته، نو موږ ته ډېره اسانتیا ده او موږ خپلو بچو باندې دلته سبق اسان ویلی شو. خو دا پېښور ته ضم شو نو موږ بیا په خپلو بچو سبقونه نه شو ویلی او دلته خو ماشومان یې راتلی شي. که موږ ګزګار نه دیاړۍ له لاړ شو، ماشومان یې راشي، ماشوم راشي او هلته خو تګ موږ ته ډېر ګران پرېوځي. نو موږ په دې په پېښور کې نه بورډ په دغه کې. نو دا کوم اقدام چې حکومت کوي نو دا خو بالکل لکه غلطه خبره ده. دا یو وجه دا ده چې لکه زمونږ مردان چې دی څومره آبادي ده، دې سره خواوشا بیا نور ډسټرکټس دي، هغه ټول خلک به افیکټ شي. بل دا چې په دې ډیجیټل دور کې هم لکه اوس هم چې مونږ ګورو نو لکه فیسیلیټیز نشته دی، دومره خلک راغلي دی په دې ډیجیټل دور کې. وخت چې تېرېږي نو اسانتیا خلک راولي. حکومت چې دا اقدام پورته کوي نو دې حق کې بالکل مونږ نه یو او دا لکه زمونږ حق دی، دا زمونږ غټه مطلب یو قسم له ډسټرکټ دی، یو ضلع ده غټه چې دې سره روستن دی، دې سره نور کاټلنګ دی، دې سره نور خواوشا ځایونه دي. نو ټول خلک بیکورډ خلک به دې سره افیکټ شي او هغوی به لکه د تعلیم نه محرومه شي.